د دې اونۍ په لومړۍ غونډه کې ملا عبدالغني برادر اخوند د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په توګه د کابینې غړو، اړوندو اقتصادي وزیرانو او د اقتصادي شرکتونو رئیسانو ته ور وپېژندل شو. ملا صاحب ګډونوال ته د تېر 20 کلن اقتصاد نیمګړتیاوې په ګوته کړې او ډاډ یې ورکړ چې هیواد به یې په راتلونکي کې د یو غښتلي اقتصاد څښتن شي. دا بزایا ارمانونه یې رسوا شول. د دې اونۍ دویمه غونډه بیا د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون لومړنۍ ناسته وه. په دې ناسته کې پر 2 اساسي موضوعاتو خبرې وشوې چې لومړی موضوع یې له ایران څخه د وارد شوو 1400 ټانکرو تیلو د کیفیت په اړه وه او دویمه یې هم له افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت سره د 2 قراردادونو د تمدید په اړه وه. لرو یار د خپلواکۍ مجنونان چې څوک په مینه د قدرتو. د دې اونۍ درېیمه غونډه هم د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون ناسته وه. په دې ناسته کې په هیواد کې د اوسپنې د ولي کېدو په خاطر یوه کمیسیون ته دنده وسپارل شوه ترڅو په دې برخه کې منظم میکانیزم جوړ کړي. د دې ترڅنګ په یاده ناسته کې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه وشوه ترڅو بهر ته د افغان غالیو د صادرولو او افغان سوداګرو ته د پاسپورت ورکولو په موخه کوټلې ګامونه واخلي. ونکړو باندې پښیمان شو دلته خاورو سره خاورې شوې د ډېرو ککرۍ. لرو یار د خپلواکۍ